د پالج په شان یو داسې بیماری کم ته چې لکوا ویلی شي او دیتا په میډیکل کې بیل پالسي یا پیشل پالسي هم ویلی شي. نو دا چې کله هم چاته کیږي داغه مخ یو طرف ته کوک شي، داغه خوله هم یو طرف ته کږه شي او داغه چې کوم یو سترګه داغه هم نه بنديږي، یعنی داغه په سترګه باندې بره کومه پرده ده هغه لاندې نه راکوزيږي. په دې ټایم کې یا خو د سترګې نه ډېرې زیاتې اوښکې را روانې وي یا اډو اوښکې سره پیدا کیږي نه، او دیتا په دې ټایم کې په مخ کې ډېر زیات درد محسوسيږي او د دې د خولې خوند هم ډېر زیات خراب شي. نو زموږ مخ ته چې کم نروې کم اعصاب راغلي دي په دې ټایم کې په دې کې خرابي راشي چې د هغې د وجې زموږ په مخ کې کمې پټې کم مسل دي هغه کار نه کوي. دې کې میډیکل سټوډنټ دپاره دا یو پوینټ دی، کچره انسان ته شوي وي او انسان ټنډه ګونځې کوي، نو په ټنډه کې چې کومې ګونځې راځي هغه به په دې ټایم کې نه راځي ځکه چې دا په بیل پالسي کې ابسنټ وي. او چاته چې سټروک شوي وي هغه ټنډه ګونځې کوي، نو په دې ټایم کې به د هغه په ټنډه کې ګونځې راځي چې دا په سټروک کې راځي. نو دا چې کله هم انسان ته وشي د هغه چې کم اعصاب یعنی کم نروې مخ ته راغلي دي فیشل نروې چې ورته ویلی شي د هغې د خرابي د وجې راځي. هغه کې خرابي چې راځي زیاتر د وایرس د وجې خرابي پکې راځي، یا کچره چاته شوګر وي د شوګر د وجې هم خرابي پکې راځي، یا کچره چاته های بلډ پریشر وي د هغه د وجې هم پکې خرابي راځي، یا کچره څوک ډېر سټرس او ټینشن او ډیپریشن او سوچونه فکرونه کوي د هغه د وجې هم راځي. نو کله هم چې انسان ته دا وشي د دې د علاماتو په بیس به تاسو دا پیژنې. خو دې لپاره اکثر ډاکټر ایم آر آی سی ټي سکین او ای ام جي ټیسټونه هم کوي. کله هم چې دا انسان ته وشي نو هغې ته دا علاج ورکولی شي چې انټي وایرل میډیسن ورکولی شي، سټیروید ورکولی شي، ورسره د سترګو دپاره ټیرنیچر ډراپ ورکولی شي او د هغه د خولې دپاره هم ډراپ ورکولی شي. او دې ټایم کې د هغه دپاره فیزیوتراپي ایکسرسایز یعنی هغه ورزش کم چې په مالش سره د انسان وجود کیږي ته ایکسرسایز ورکوي. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. او کچرې دا ویډیو تاسو ته انفارمیټیو لګېدلی وي نو دغه شان انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلی بیسس باندې راوړو چې د هغې دپاره تاسو موږ فالو کولی هم شئ. شکریه، الله حافظ.